بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یوه یکشنبه د 1445 هجري سپرمسکال د ربیع الثاني 20 نیټه ده چې د 1402 د لړم د میاشتې د 14 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د متحده عربي اماراتو هیات سره د هرات والي لیدنه. په دې لیدنه کې کډوالو ته د مرستو پر اړتیا خبرې وسوې. د غوریان ولسوالۍ د جنګان په کلي کې د 2 استنادي دیوالونو جوړولو پیل. په دې سره به د سیلاب اوبو د خطر مخه ونیول شي. او د ښار په څو بلوارونو کې د کتارو د رغولو او کښېنولو پیل. دا کار د شنې فضا ساتنې او ښار ښکلتیا په موخه ترسره شوی دی. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د متحده عربي اماراتو استازي ډاکټر سلطان د هرات والي سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې ډاکټر سلطان افغان کډوالو ته د مرستو رسولو په برخه کې د متحده عربي اماراتو د لوري ډاډ ورکړ. هغه ویل دوی چمتو دي د 2000 کورنۍ لپاره خیمې وویشي ترڅو د راستنیدونکو کډوالو لپاره مرسته وشي. وروسته د هرات والي مولانا نور احمد اسلام جار د متحده عربي اماراتو د همکاریو څخه قدرداني وکړه او ویل د ژمي په رارسېدو سره کډوال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د غوریان ولسوالۍ د جنګان کلي په ختیځ او سهیل خواو کې د 500 مترو په اوږدو کې د 2 استنادي دیوالونو د جوړولو کار پیل شو. د دغه کلي اوسیدونکو د دې پروژو هرکلی کړی او هغه د موسمي سیلابونو د مخنیوي په لاره کې مهم بللی دی. پام وکړئ په دې برخه کې چمتو کړي راپورټ ته. 2 استنادي دیوالونه د 350 مترو او 220 مترو په اوږدوالي د غوریان ولسوالۍ د جنګان کلي په 2 خواو کې د هرات سترې میاشتې ټولنې د لوري جوړیږي. د مسؤلانو په وینا دغه 2 دیوالونه د 6 میلیون او 200 زره افغانیو په لګښت په یوه نیمه میاشت کې جوړیږي او ګټې اخیستنې ته به چمتو کیږي. کوشش جمعیت هلال احمر افغانی اینمی از کتاب اهالی ما اینمی مردم ما چیزی که در وسط توان ماست از مختلف دونارا جلب جذب میکنیم کتاب ملک خود آباد کنیم و به مردم زمینه مسائل کار جوړ. دغه مسؤلان دا راز وایي چې د دې استنادي دیوالونو ترڅنګ یو پلچک هم د 15 مترو اوږدوالي او 4 مترو سور په درلودلو سره جوړیږي چې په دې پروژه کې 160 تنه کارګران په کار بوخت کېدلی شي. دیوار استنادی شرقی و جنوبی 577 متر، پاکاری جی 227 متر، یک پلچک، یک سربند تخلیه آب و 5 مستحکم کاری سمت شمال قریه. اینمی پروژه اینجا امروز افتتاح میشه و اینمی 5 چیز برنامه شامل است. انشالله مشکلات اهلی قریه جنگان مرفوع میگرده. این پروژه برای ما خیلی حیاتیه. هم نفریایم در کار شامل میشه، هم از خطر سیلاب در امان میمانیم. سیل آمده منطقه ما را متضرر ساخته. چندین دفعه عریضه کردیم هلال احمر به داد ما رسیده که این پروژه را برای ما تطبیق کنه. قریه ما در یک جای قرار گرفته که از 3 طرف از 3 منطقه مورد تهاجم سیلاب قرار داره و در یکی از چقوری ترین منطقه ولسوالی قرار داره و ما همیشه و همه ساله متضرر میشیم از این ناحیه. دوستان هلال احمر با آمدن این پروژه را سروی کردن و اگر این پروژه کار شوم خوشبختانه که ما میتونیم از این ناحیه که پیش از این متضرر میشدیم دیگه متضرر نشیم. د سیمې خلکو هم د دې پروژې د پیل هرکلی کړی دی او وایي په دې کار سره خلکو ته لنډمهاله کاروبار هم برابر شوی او هم سیمه د احتمالي سیلابونو د خطرونو څخه ژغورل کیږي. د پوهنې د کرکټ جام سیالۍ د عمر ابن عبدالعزیز تر نامه لاندې د هرات د کرکټ بورډ د لوري د 19 ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ ترسره شوې. بیا هم راپورټ.
د کرکټ تورنمنت د عمر ابن عبدالعزیز په نوم په هرات کې د 19 ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د یوې میاشتې راپدې خوا پیل شوی و. په هرات کې د کرکټ بورډ مسؤلان وایي د پوهنې د کرکټ جام سیالۍ هر کال د ښار د ښوونځیو ترمنځ ترسره کیږي. دا د معرف جام چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پلان مطابق هر کال پر لارې اچول کیږي. شش کال موږ په هرات ولایت کې د 19 مکاتبو ترمنځ دا جام پر لارې واچوي چې څه کم یوه میاشت وخت یې ونیوی. په همدې حال د هرات د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلان وایي د دوی د دغه سیالیو هرکلی کوي او هغه زده کوونکو لپاره یې ګټور بولي چې پکې ګډون لري. اجی عبدالظاهر بشیری به مدیریت جناب کاکر صاحب همه ساله زحمت میکشم جام کرکت اینا برپا میکنم و خوشبختانه همه ساله مقام نخست را از آن خود میسازند و واقعا همه مکاتب خصوصی ما امسال تصمیم بگرفتیم که بتونیم به سال آینده مسابقات کرکت بین مکاتب خصوصی برگزار کنیم. هر ساله از طرف مدیریت تربیت بدنی ریاست محترم معارف هرات جام کرکت در بین مکاتب هرات برگزار میشه که امسال هم جام کرکت بین 19 مکتب معارف هرات تحت عنوان عمر ابن عبدالعزیز جام برگزار شد که امروز ما و شما شاهد بازی فینال این جام هستیم که بین مکاتب لیسه خصوصی حاجی عبدالظاهر بشیری و لیسه شهرک آریانا امروز شاهد بازی فیناله. د بل لوري یو شمېر زده کوونکي په دې سیالیو کې ګډون کړی دی او د داسې سیالیو څخه خوښي څرګندوي. الحمدلله ما از معارف شهر و همچنین از کرکت بورد هرات ما خیلی سپاسگزاریم، خیلی از اونا تشکر میکنیم که یک تورنمنت یا یک بازیایی به ما ساختن که ما هم بتونیم مکتب ما پیشرفت کنه و در هر زمینه و در پهلوی از کرکت نیز در هرات رشد بالا بکنم. دا کرکټ چې دی دا په کال کې ور راسي دا متعلمین لپاره تشویق دی، تشویق ورته کوي په کال کې ور دا ورزش هم دی، ښه تشویق هم دی متعلمین لپاره. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د کرکټ ورزش د ودې په حال کې دی او په تازه نړیوالو 500 اوره لوبو کې افغان کرکټ بازانو 4 وتلې ډلې ماتې کړي او پر هغوی بریالي شوي دي. د لویدیځ زون د سرې میاشتې ټولنې د هرات په 3 ولسوالیو کې د 2000 کورنیو سره 15 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه. د مسؤلانو په وینا په دې شمیره کې 1500 کورنۍ د رباطسنګي، 1500 کورنۍ د ګلران او 1000 نورې کورنۍ د زندجان په ولسوالۍ کې شامل دي چې د سروې وروسته هرې کورنۍ ته 1500 افغاني نغدي پیسې وویشل شوې. د بل لوري یو شمېر هغه کسان چې دغه مرستې ورسېدلې دي وایي دغه بنسټ د زلزلې د پیل څخه ورسره همکار و او نغدي او غیر نغدي مرستې ورته ویشلې دي. پام وکړئ په دې اړه راپورټ ته. د لویدیځ زون د سرې میاشتې ټولنې د لوري 2000 کورنیو ته چې د تیر زلزلې له امله زیانمنې شوي نغدي مرستې ترسره شوي دي. د مسؤلانو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته 1500 افغانۍ په رباطسنګي، ګلران او زندجان ولسوالیو کې ویشل شوي دي. هغه څو قریمې چې یاد کړي دي ټولو دلته 500 نایب رفیع دا ټول زر دا دواړه د څه مربوط دي سورته د زندجان د ولسوالۍ مربوط دي. نو ګلران ولسوالۍ کې 500 کورنۍ او رباطسنګي ولسوالۍ کې 500 کورنۍ چې مجموع من حیث المجموع ټول 2000 کورنۍ سره نو 2500 افغانۍ نقده مرسته زموږ نن جریان لري. که کوم خلک غایبین غیر حاضران او هغې لپاره بیا سبا ورځ هم موږ توضیح لرو دې لپاره چې که یو سړی کار ته تللی وي څه بعضې ضرورت وي نو هغوی به هم انشاءالله پاتې کېږي نه ټول سره به دا مرسته پوره په پوره ورسي. یوه دغه هلال احمر په نامه همدغه راغلي دي، بل مؤسسه د WFP په نامه ده، بله موسسه چې کوم مسجد چې راځي زموږ د شورای علما د هرات ولایت د طرفه څخه چې راځي موږ ته معرفي کیږي همدغسې لږ تر لږ راغلي دي. مسؤلان وایي دغه نقدي مرستې د زلزله ځپلو سیمو زیانمن شویو ته ویشل شوي دي. ځکه چې بالکلیت لپاره پروګرام دا دی چې انشاءالله حتی الامکان کوشش دی چې د دې کورونه جوړ شي، سرپناه ورته جوړ شي او چې کوم هغه نسبي تخریب شوي دي د هغو دپاره به یو هیئت نیږي د هر چا هغه تخریب اندازه به ګوري چې 10% دی، 60% دی، 10% دی، 40% دی، هغه برابر کړي، هغوی سره به نقدي مرسته کړي چې خپل ترمیمات په خپله وکړي. سروی الحمدلله بسیار شفاف و به طور بسیار عادلانه چند روز پیش تیم‌های سروی ما فرستاده شده، با مردم صحبت شده، با بزرگا و ملا امام‌ها، با همچنان هماهنگی با شورای علما هماهنگی بوده و با همه
افراد ذی دخلی که اینجا حضور داشتن هماهنگی شده و به تایید اونها سروی بسیار کامل شفاف شده و الحمدلله امروز روز توزیع رسیده که مستفید شونده مستفید بشه از این توزیع. په همدې حال یو شمېر کسان چې دغه مرستې ورسېدلې د سرې میاشتې د دې همکارۍ څخه قدرداني کوي. کوری میکنم هلال احمر با ما کمک های نقدی کرده، مثلا روغن برنج کرده، مثلا کمپل چیزای همیشه رسیدگی کرده. به هر نفر 7500 پول کمک نقدی انجام داده، برای مردم همه خیمه دادن، کمپل دادن، غذا دادن، دیگه بیای وسایل خانه برای آشپزخانه، چیزی که از امکاناتی که به دست از اونا بوده برای ما اومد زیاد از اونا ما تشکر میکنیم. انشالله کمک شده، از او خوشیم، کمک بشده، کمک هم میشه. 7,500 پول افغانی داده با ما. مشکلات زیاد بوده، متضرر ما شدیم، تا حدود هلال احمر به مشکلات ما رسیدگی کرده. از اثر زلزله دیگه همه قریا مشکلات داشتن و دارن، تا حدودی هلال احمر خیمه داده، کمک نقدی کرده به مردم. هغوی دار از د بشردوستانه مرستو د بنسټونو څخه غوښتي دي چې زیانمن سوي کورنۍ هېرې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د زلزلې نه وروسته بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو خپلې نقدي او غیر نقدي مرستې د زلزله ځپلو سره ترسره کړي دي. د هرات ښاروال او مل پلاوي له لوري د 5مې، 9مې، 9مې او 12مې ناحیو پر بلوارونو د کټارو د رغولو او کښېنولو پروژې کار پیل سو. د ښاروالۍ د 5مې، 9مې، 9مې او 12مې ناحیو اړوند د ترمینال څخه د مولانا عبدالرحمن جامع تر فلکې او د هغه ځای د مینارو تر شمالي بلواره او د ملک دروازې څخه تر خواجه کلي پورې پر بلوارونو د کټارو د جوړولو او کښېنولو پروژې کار د ښاروالۍ ادارې پرمختیایي بودجې څخه د 11.5 میلیون افغانۍ په لګښت پیل سو. په دې مراسمو کې د هرات ښاروال الحاج ملا عبدالرازق راشد او د یاد ادارې د اړوندو برخو ځینې نورو مسؤلانو په حضور کې د کوهنکارانو ودانیز او سړک جوړولو شرکت له لوري پیل سو. د یادونې وړ ده چې د هرات ښاروالۍ ادارې له لوري د دغه پروژې پلي کېدل په بلوارونو کې د شنې فضا د ساتنې، د ښار ښکلا او تزیین، ټاکل سوو پلي لارو ته د ښاریانو لارښوونې او ښاري نظم په برخه کې د ځانګړي ارزښت په موخه ترسره سوې ده. ټاکل سوی دغه پروژې کار د قراردادي شرکت له لوري د 3 میاشتو په اوږدو کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. دوشنبه هرات ښار د ورښت اټکل الوار درجه 18-9، غوریان د ورښت اټکل الوار درجه 0-10، کروخ د ورښت اټکل الوار درجه 14-1 او پښتون زرغون د ورښت اټکل الوار درجه 18-11. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د متحده عربي اماراتو هیات سره د هرات والي لیدنه. په دې لیدنه کې کډوالو ته د مرستو پر اړتیا خبرې وسوې. د غوریان ولسوالۍ د جنگان په کلي کې د 2 استنادي دیوالونو جوړولو پیل. په دې سره به د سیلاب اوبو د خطر مخه ونیول سي. او د ښار په څو بلوارونو کې د کتارو د رغولو او کښېنولو پیل. دا کار د شنې فضا ساتنې او ښار ښکلتیا په موخه ترسره شوی دی. درنو قدرمن لیدونکو، دا به خبرونه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو مهربان الله مل شه. شپه او ورځ مو په خیر.